السلام علیکم. څنګه یې تاسو ټول؟ زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ او خپل ژوند کې به ښه خوشحاله وئ. نن به زه ستاسو سره یو ډیزرټ ریسیپي شیر کوم. دا ډیزرټ به موږ بنانا نه جوړو، یعنی کیلو نه. نو دې لپاره موږ بیبي بناناز راخیستي دي او موږ د دې سلایس کټ کړي دي. یو بنانا نه تقریبا موږ 3 سلایسز کټ کړي دي داسې. او دا بناناز موږ 4-5 غنټې فریج کې کېښودل چې دا ښه یخ شي، چل شي. او بنانا نه علاوه چې کوم شی موږ استعمالو هغه به وي هګۍ. 2 هګۍ موږ بیټ کړي دي او دې نه علاوه به موږ ډبل روټۍ یا بریډ سلایسز استعمالو. دې نه موږ چې کوم براون سایډونه دي هغه کټ کړي دي او بیا بیلن سره موږ ښه پریس کړي دي. نو دا دغه شانتي جوړ شول. دې کې به موږ دا رول کوو او رولز کوټ کولو دپاره به موږ بریډ کرمز استعمالو. بنانا رولز لږ شان نور خوندور جوړولو دپاره به دې کې موږ چاکلیټ استعمالو. نو که تاسو سره چاکلیټ وي، هر یو چاکلیټ وي، تاسو د هغې بار هم استعمالولی شئ او چپس هم استعمالولی شئ د چاکلیټس. موږ سره دغه چاکلیټ رایس دي، د وایټ او براون دواړه دي. نو دا به هم موږ لږ لږ په دې کې استعمالو. نو اوس به موږ دغه رول جوړول شروع کړو. ټول نه اول به موږ راوالو بنانا یو سلایس. دا به موږ داسې کیدو په بریډ سلایس باندې او دې کې به اوس موږ لږ شان دغه واچو چاکلیټ چې کوم رایس دي. تاسو سره که چاکلیټ بار وي نو هغې نه داسې نری شان پیس کټ کړئ او بیا به دې کې داسې کیدی. نو اوس به موږ دا رول کوو. رول کولو نه اول به د دې سنډو باندې دلته موږ داسې لږ اډهیسیو په طور هګۍ ولګو. میده هم استعمالولی شئ تاسو، خو هګۍ چونکې موږ اوس بیټ کړې ده، تیاره ده، نو دې وجې نه دا به موږ استعمال کړو. خو دا به موږ داسې پریس کړو چې کله موږ دا فرای کوو چې دا بهر کې نه راوځي. په مدد سره هم داسې پریس کولی شئ چې بیا تیل ډېر زیات دننه نه پکې جذب کېږي. اوس به موږ دغه تیار کړی رول په هګۍ چې کوم موږ بیټ کړي دي هغې کې به واچو او دې نه به یې بهر راوباسو. بریډ کرمز کې به یې کېدو. ګرانو ملګرو، د بنانا چې کوم رولز دي د دې مختلفې طریقې دي. فرایډ بنانا هم وي او نورو هم ډېرو طریقو سره جوړیږي. دا خاص طور سره ویتنام کې ډېر زیات سټریټ فوډ دی هغلته او خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو دغه شان بیا نور کنټریز کې هم دا ډېر زیات ساوث ایسټ ایشیا کې دا یو ډېر مشهور سټریټ فوډ دی. نو موږ یې نن ټرای کوو چې څنګه جوړیږي. بل به راوالو او دې باندې به هم یو سلایس هم دغه طریقې سره کېږو. بنانا رولز تیار شول. موږ د دې کوټینګ وکړو بریډ کرمز سره. اوس به موږ یو لوښي کې تیل راوالو. نو یو کړایي کې موږ تیل راواغستل او تیل زموږ ښه ګرم دي. دغه رول فرای کولو دپاره زموږ کوکینګ آیل ډېر زیات ګرم پکار دي. نو موږ به دې کې یو ډبل روټۍ سلایس واچو، چک به یې کړو. لوګی هم تاسو ته ښکاري چې برنه لوګی هم چې دوی دومره تیز زموږ آیل دي ګرم شوي دي. نو دغه شانتې ټمپریچر پکار دی. اوس موږ دې کې خپل رولز ایږدو فرای کولو دپاره او بس ډېر تیزۍ سره به دا موږ را بهر کړو ځکه چې بیا د دې سوځېدلو چانسز وي. په همدې وجه موږ تاسو ته وایو چې بنانا چې کوم دی هغه تاسو 4-5 غنټې فریج کې کېدی چې ښه یخه شي. چې کوم طریقې سره موږ فرایډ آیس کریم جوړو نو همغه طریقې سره دا بنانا رولز هم موږ تیارو. نو زموږ مزیدار بنانا رولز تیار شول. دا تاسو چاکلیټ ساس سره سرو کولی شئ، همداسې هم خوړلی شئ او ماشومانو دپاره او هر چا دپاره دا یو ډېر زیات هیلدي او خوندور سنیک دی.
یو بنانا رول اوس تاسو وړاندې مونږ کټ کوو چې وی ګورو دننه نه څنګه دی. نو تاسو ته کتلی شي چې څومره پرفیکټ او مزدار جوړ شوی دی. چاکلیټ پکې لږ لږ میلټ شوی دی او بنانا سلایس همغه شانتې دی. نو زه امید کوم چې ستاسو به زما نننۍ بنانا رولز دا ریسیپي یقینا خوښه شوې وي. نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.